نور به څه ووایو دوستانو بس تاسو راسره ویډیو وګورئ بس او چې کله بندېږي 12:45 پورې او د اکتوبر څخه تر مارچه پورې هره ورځ 9:30 بجې څخه تر 11 بجې او 45 دقیقو پورې بیا بندېږي او د شپې په هر ساعت په 15 دقیقو کې دا ګروپونه لګوي او د پولادو چې توکي څونه استعمال شوي دي تقریبا 18,000 هغه چې کوم یو ده هغه تقریبا 18,4 فلزي برخو څخه جوړ شوی دی چې 2.5 میلیونه ریوارد سره یو ځای شوي دي یعنې هغه پرزیونه د باد په مقاومت کې ډېر کلک ده چې ډېر سخت شدید باد چې معمولي یې خوځوي او په 7 کالو کې دا یو دفعه رنګېږي او تقریبا په 7 کالو کې یو دفعه رنګېږي 4 دفعه چې دا رنګ شي 18 ټنه رنګ خوري او په دې کې 300 شاوخواته مزدورانو کار کاوه چې بېلابېلو ځایو کې دا جوړ شوی ده بیا دا ټول یو ځای کړی ده جوړ کړی ده نو دی د 20 کالو لپاره جوړ کړه چې 20 کاله بعد به دا وران کړو خو د یعنې ډېر اقتصاد او هغو لپاره ګټه وکړله خصوصا د انټرنیټ او رادیو تلویزیونو لپاره نو دی بیا همداسې پرېښوده او دا 2 دانې مشهور نومونه هم لري چې یو دانه ورته وایي لادام د فیغ چې لکه د اوسپنې ښځه او بل ورته وایي د پاریس زړه یعنې مرکز پاریس دی دا دواړه نومونه دي او بل دا چې د 20,000 ګروپو هغه ده پکې د کې ځای ده پکې چې 20,000 ګروپونه د شاوخواته لري او د په کال کې عاید په میلیونونو یورو د فرانسې د اقتصاد لپاره دا ډېر ښه ګټور ثابت شوی ده او دا چې ده لکه د مینانو د هغه ځای هم د زیاتره خلکو هغه چې راځي هم دلته د واده پیشنهاد او هغه هم کوي لکه یو بل ته او په دویم نړیوال جنګ کې چې ده د دغه لیفتونه او هغه چې دي دغه خراب کړي هم ول چې تر څو د هغه بله ډله چې ده پوه شي د هغو دغه کسان دې ته ورجیګ نه شي بس هغه ډله خو تاسو پېژنئ بس هغو لپاره یې خراب کړل د کتلو وختونه یې سبایي ښه وخت د دې نندارې لپاره او ماښامي په دې وختو کې ډېر رش او هغه هم ډېر نه وي او ټکټونه چې دي نورماله چې انلاین واخلي هغه بهتره ده دلته سخت بیروبار وي هغه بله ویډیو کې تور بل شپې 11 بجې شاوخوا ته دي بس هغه ګروپونه هغه یې پیراګولي دي او دې خواته نو دا داسې کتلی چې دا د پاریس د ټاور ساحې دي ځکه ډېر خلک هم ورته راغلي دي دا کښتۍ ده
akşamı yok canım benim. ये वीडियो खालिद रागेली